د تا مطلب دا ده عباسیان د تا مطلب دا ده چې د شایه نوم په قرآن کې راغلی ده نو موږ چې شایه یو د موږ نوم په قرآن کې راغلی مطلب دی دا ده که نه زه یعنی په قرآن عظیم شان کې چې هر ځای د شایه نوم راغلی ده بیا خو بیکانه قبلوي چې دا موږ شایه یو که نه زه یو په معنی نه پوهېږم د شیعه څه معنا دی سني معنی مې خو پوهیم خو د شیعه شایه ګروه ته وایي تاسې چې معنا کوئ ګروه ته وایي ډلې ته وایي ښه اوس ګوره الله جل وعلا قرآن کې وایي ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا ګوره شیعا کومو خلقو چې دین ټوکړې کړل هغه وایي شیعه وو دا د شیعه معنا او دلته د شیعه نوم اوس منې په دې آیات کې بس قاری صاحب خفګان خو نه کوې رانه ما والا واوره پکار دی امیر صاحب ته علم لرې او قرآن مجید وایي یو خو اخلاق نه دی ډېر اهم شی دی دا څه هغه انپړ وي ما غوندې که هغه علم والا وي هغه ساښه یعنې ستا مطلب دا دی چې اوس قاري صاحب بیادبي دې معافي بد اخلاقي کړې بد اخلاقي در سره کړې وه دې زړه سره کومه بد اخلاقي نه دی کړې ما خو نه دی ویلي که څه ما سره بد اخلاقي کړې دي خو زه یم والله څه زه خفه کېږم د خپل پښتون بل پښتون که زه هر څنګه یم خو تاسو خو پښتو کې خیرو کې خبرې کوی شم که نه پښتون په توپ وله ودې زړه سره عباس جان پښتون په توپ وله ما پښتون نه ده پکار دی ما د رسول الله امتي پکار ده ما د قرآن منونکی پکار ده هغه که د روس وي که د امریکې وي که د چین وي که د هند وي که د افغانستان وي که د پاکستان وي زه هغه پښتون چې د ما د پیغمبر توهین کوي هندور باندې شرف لري هغه پښتون چې ما د رسول الله د صحابه و توهین کوي هندور باندې شرف لري هغه پښتون چې ما د رسول الله د بیبیانو د ناموس توهین او سپکاوی کوي هندور باندې شرف لري زه پښتو څه کوم زما ته هغه پښتون قدرمن ده چې هغه د ما د پیغمبر توهین نه کوي دین را سره مني قرآن را سره مني پیغمبر را سره مني د ما د سترګو تور د هغه پښتون خو هغه پښتون چې ما دین او قرآن او پیغمبر او صحابه او امهات المؤمنین را سره نه مني زه څه کوم هندور باندې شرف لري ودې زړه سره نه څه غو خلاف څوک وي مومي خلاف یو څه څوک هم دی که هغه پښتون دی هغه خدا اوس زه درته وایم د تا ټول کتابونه وایي چې عایشه او حفصه کافرانې دي العیاذ بالله وزه یوه پوښتنه له تا نه کوم عباس جان یوه اسانه پوښتنه الله په قرآن کې وایي چې تاسې کافرې ښځې په نکاح کې مه پرېږدئ ولا تمسکو بعصم الکوافر په سورة الممتحنه کې الله جل وعلا وایي رسول الله ته الله وایي چې کافرې ښځې په نکاح کې مه پرېږده ټول امت ته وایي او د تا مجلسي وایي چې د رسول الله دوه ښځې کافرانې وې العیاذ بالله چې عائشه ام المؤمنین او حفصه ام المؤمنین دا دواړه وې کافرانې وې العیاذ بالله اوس د تا رایه څه شی د مجلسي د دروغ وایي او که خدای ناخواسته رسول الله د قرآن خلاف عمل کړی ده ما سوچ ما دماغ سوره پورې کار کوي که نه امیر صاحب چې څوک وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله هغه مسلمان دی هغه کفار کې هغه نه راځي پوهېږې که هغه څوک هم وایي خولې صحیح زړه صحیح لا اله الا الله محمد رسول الله هغه کفر هم ختم شي شرک هم ختم شي ماشاءالله ښه خبره بالکل ښه منمې در سره عباس جان اهل سنت والجماعت مسلمانان دي دې کې شک نشته مسلمانان دي مو خو 12 امامان نه منو د تا کتاب وایي څوک چې 12 امامانو کې یو امام ونه مني هغه وایي کافر ده آیا ته اوس رښتیا وایي که د تا کتابونه رښتیا وایي نه کافر نه دی کافر فتوا نشي د تا کتاب دروغ وایي ته دروغ وایي که تا کتاب دروغ وایي ودې زړه سره بس هغه علم نشته خو چې څوک لا اله الا الله محمد رسول الله هغه مې کفر فتوا نشي ورکوی دا خو ما یو انپړ یم تقیه مه کوه ودې زړه سره وترک مذهب مه وګرځېږم لا اله الا الله محمد رسول الله خپل شرطونه لري لا اله الا الله محمد رسول الله تر هغې لاندې ژوند کول په صداقت امیر صاحب یو بله خبره درته وکړم زه خو الحمدلله عمرې مې کړي دي تاسو سره منځونه مې کړي دي الحمدلله څه ماته څه مشکل نشته چې زه وایم څه ما مونځ نه کېږي یاران دوستان مې دي خو زه ولا په دې خفه کېږم چې یو پښتون بل پښتون سره خبرې کوي پکار دی ته امیر صاحب خلق اخلاق کې تا تکاس راشي علم والا راشي مو والا راشي تاسو علم کې نو خیر آرام سره خبرې وکړو غاپ ولګو پیسې خور مې نه ذکر غاپ ولګو مت معلومات وشي تاسو عباس مننه عباس جان مننه د زړه سره راته ګوره تاسو سره دا اوس موږ دومره وخت درکړل ما ګوري تاسو ته یو خبره کړې
په خدای قسم ماته تر لس زیاتې کنځلې په یو دقیقه کې سوي دي دلته ما دې ملګرو ته ویلې معلومې کو زه وایي مې لرې کوئ نو چې ته کله راځې د رسول الله ناموس ته کنځلې کوي د رسول الله صحابه ته کنځلې کوي خو د مو ملګري هم دلته انسانان دي موږ هم انسانان یو له اسمانه نه یو راغلي طبعا د موږ له خولې نه به یوه تیزه خبره ورځي لیکن د ما ته چې چا کنځله کړې د ما خاندان ته د ما مور پلار ته په خدای قسم که مې جواب ورکړی او نه ورکوم دا مسلمانان ټول شاهدان دي او بل زه تا ته ګوره د تا تر لسو ملایانو زیات ما مناظرې ورسره کړي ورسه ویې ګوره د ما دغه اکاونټ ته لاړ شه هغه د قاري شفیع الله مومن بل اکاونټ ته لاړ شه ورسه ویې ګوره دا ټولې مناظرې وګوره لاړ شه له دې ټولو خلکو سره د دوی هغه رویه وګوره له ما سره او د ما خبرې ورسره وګوره بیا ته قضاوت وکړه اوس ګوره زه تا ته دومره خبره کومه دومره اوس د تا په کتاب کې راځي چې قرآن 1000 آیاته ده حالان کې قرآن 6000 آیاته ده اوس الله وایي چې د قرآن کې څوک لاس وهنه نسي کولی آیا د تا کتاب رښتیا وایي که قرآن که الله رښتیا وایي دومره خو به ویلی شي چې قرآن رښتیا وایي یا د ما کتاب رښتیا وایي قرآن د الله کلام دی قرآن رښتیا وایي دا خو ټول دی باندې اتفاق کې دي ټول مسلمانان اتفاق کې دي د موږ ابوبکر او عمر د تا څه شي دي زه د تا اوس دا یوه خبره زر معلومه کړم دا کسې د ابوبکر عمر نه دي دغه مو احترام لرو ولې نه لرو زه دې ته زه یو تا ته کنځل نشم کوی تا ته بد رد نشم ویلی ما ته اسلام کې اډر نشته نو زه به هغو ته څه وایم پوهېږې لا خو عمر رضی الله عنه د اسلام دوم خلیفه باندې منې که نه منې نو چې چا جوړ کړی دی موږ خو انپړ یو که نه زه خو وایم چې تاسو علم والا سړي سره کښېنه هغه څه بحث وکړه د کوزه لاندې خلک نه دي دغو څه به معلومات وشي خو یو دا خواست کوم امیر صاحب ورځه لاړ شو ورځه نو چې ته دغسې خبرې خو نو موږ مخ مه راځایې کولی زړه سره دا نورو ملګرو ته به وخت ورکړو ته دې ما د یوې خبرې جواب نه راکوې بیا زه پوښتنه درنه وکړم انپړ سي ته چې بیا پوښتنه راوکړې بیا په هغو ټولو شیانو باندې خبرې مشکل دي تاسې دا ده چې تاسو د صحابو په شان کې هره ګستاخي زده کړې ده د صحابو په شان کې مو هر توهین او سپکاوی زده کړې ده خو زه پوښتنه درنه وکړم انپړ سي ښه راپورته که دا بل کسې راپور هغه څه سوه الله یاري هغه نه راځي 2-3 وار دلته یو ورور میسج کړی دی په شخصي کې وایي قاري صاحب محترم وای همیشه په زړه کې راته کفري عقیده یعنی بار بار راځي کفري سوچ راته راځي د الله په شان کې او بار بار توبه کاږم خو بیا هم دغه المؤمن دارالحفاظ یوټیوب پاڼې ته لاړ شي همدغه نوم چې د المؤمن دارالحفاظ د ټیک ټاک ده د موږ ټیک ټاک ته